خلکو چې لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وروسته چې راغلي دي د دوی نه اشنا ایمان دی. بیا زه به درته یو حدیث ووایم ستاسو ټولو دپاره به کې ځای راشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام احمد راوړی دی، خوشحاله شي په دې حدیث. طوبى لمن رآني وآمن بي. هغه سړي دپاره د خوشحالۍ او د جنت ځای دی په جنت کې ونه د خاص چا چې زه لیدلی یم او په ما ایمان راوړی. هغه ګوته کېده یو سړی به دا خو زیری د چا دپاره شو؟ صحابه کرامو نه صبر وکړه. وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. او دا هغه چا دپاره وپیرې د جنت زیری دی چې زه یې نه یم لیدلی او په ما ایمان راوړی. یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه تپوس وکړو، ویل چې تاسو د چا ایمانونه ډېر اوچت ګڼئ؟ هغه ورته یا رسول الله د ملایکو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ملایک به ولې ایمان نه راوړي؟ هغه بر اسمانونو کې د الله سره، یعنی د نه منلو څه وزرې نشته، لازم به ایمان راوړي. ښه وي یا رسول الله ایمان د پیغمبرانو دا به ډېر اوچت وي. وی پیغمبران به لازم ایمان راوړي، په هغوی خو وحي راځي. وی ایمان بیا د هغه خلکو چې پیغمبرانو سره ملاو شوي دي، وی لازم به ایمان راوړي، پیغمبران یې لیدلي. ښه نو یا رسول الله وی د چا ایمان ډېر اوچت ایمان دی؟ وی هغه دي چې پیغمبران یې نه دي لیدلي او ایمان یې پرې راوړی. ملایک خو د الله سره د ایمان به راوړي، پیغمبران ایمان راوړي ځکه چې وحی پې راځي، جبریل راځي. صحابه کرام ایمان راوړی ځکه چې پیغمبر یې مخامخ لیدلی، خو موږ خو پیغمبر هم نه لیدلی، ایمان پې راوړی. دا ناشنا ایمان دی. او ځکه یو حدیث کې داسې هم راځي، امام احمد راوړی دی. هغه حدیث کې دا دی چې ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه روایت ته، یا په دې روایت کې د هغه تذکره شته. یو کس وایي چې یا رسول الله هل احد خیر منا؟ موږ نه غوره څوک شته؟ صحابه کرامو کې یو کس دا تپوس وکړي، یعنې موږ تا سره جهادونه کوو، موږ قربانیانې ورکوو، موږ تا سره وخت تېروو، زموږ نه به څوک غوره وي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل نعم شته. څوک دي یا رسول الله؟ قوم من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی. یو قوم به راځي ستاسو نه بعد، زه به یې نه یم لیدلی، په ما به ایمان راوړي. دا هم ډېر اوچت خلک دي. نو د غیبو باندې ایمان دا معمولي خبره نه ده. ګورې دا د ایمان مرتبه ده اوچته، رکن ده عظیم. په غیبو باندې ایمان چې یو شی دې نه دی لیدلی او ستا پې څه دی؟ ایمان ده. الذین یؤمنون بالغیب. دلته یو خبره یاده کوي، علم الغیب خاص الله سره دی. خو دوه خبرې دي فرق پکې یاد کړي، یو دی علم الغیب، یو دی علم بالغیب. د غیب علم دا د الله سره دی، خو کله داسې هم کېږي چې الله په دې غیب باندې بعض نیم بنده خبر کړي. نو موږ به داسې نه وایو چې دا بنده د علم الغیب د سره دی. ولې داسې نه وایو؟ ځکه چې خو الله خبر کړی. د غیب علم په دې معنی سره دا د الله پورې خاص دی. علم الغیب دا د الله نه له هېڅ چا سره نشته، نه پیغمبر سره، نه ولی سره، نه پیر سره، نه مرید سره، نه ملایکو سره، هیڅ چا سره علم الغیب نشته. عالم الغیب والشهاده هغه یو الله دی، په پټ او په ښکاره باندې پوهه دی. خو داسې کېږي لکه سورة الجن کې چې الله څنګه ویلي دي چې بس بندګان الله غوره کړي او هغوی ته غیب وروښیي. لکه زموږ پیغمبر ته ویلي چې په آخرت کې به څه کېږي. الله چې خبر نه و ورکړی، پیغمبر ته خبر و نه، بلکې الله قرآن کې پیغمبر ته ای پیغمبره وی نه تا کتاب پیژندو نه دی ایمان پیژندو. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان. پیغمبر نه د قرآن نه خبر وي نه د ایمان نه خبر وي، موږ خبر کړ. نو دلته به څوک دا نه وایي چې دا خو پیغمبر سره علم الغیب دی، خو الله خبر کړی. خو الله چې نو خبر کړی نو هغه ته څه پته نه وه.
الذين يؤمنون بالغيب، دا ولنی صفت. دویم ويقيمون الصلاة، او پابندی د مانځه کوي، ومما رزقناهم